د شهزاده او سوالګر د غږیز کتاب 15مه برخه. شهزاده د بزګر په کور کې. سهار وختي چې شهزاده له خوبه سترګې پرانستې، پر خپله سینه یو موږک ویده ولید. ورته ځیر شو. هغه ځان تښتې جوړ کړ. دی مسکی شو او تر شونډو لاندې یې وویل: بې عقله، ولې راڅخه بیریږې؟ زه هم ستا غوندې بېوزله مخلوق یم. په هزارولو دې شرمېږم او ستا په لیدو باید خوند لا واخلم، ځکه چیرې چې موږکان هم د پاچا پر سینه د اوښتو جرأت کوي، هلته شکایت بې معنا دی. شهزاده پاڅېد او له غوجلې څخه ووت. د ماشومانو غږونه یې واورېدل. دروازه خلاصه شوه او دوې وړې نجونې ګودام ته راننوتې. د شهزاده په لیدو هم خندا واخیستې او هم یې په تلوسه سر تر پښو ورته وکتل. بیا یې په غوږونو کې یو څه سره وویل او پر شا ولاړې. یودم یوې په لوړ اواز وویل: څونه ښایسته دی. بلې وویل: ویښتان یې څونه ښایسته دي، مګر کالي یې ډېر بدې سي. خوارکی ډېر وږی معلومیږي. دواړو په شرم او ویره لکه له یوه ځناور سره چې مخ شوي وي او له بریده یې ډارېږي، پر هغه چار چاپېره دوره ووهله. له شهزاده څخه یې هډو سترګې نه اړولې. تر اوږدې چوپتیا او څارنې وروسته یې د لا زړورتیا په موخه لاسونه سره ورکړل او د هغه مخې ته ودرېدې. یوې چې تر دویمې یو څه زیاته خبریاله وه وویل: هلکه ته څوک یې؟ شهزاده په جدي لهجه ورته وویل: زه پاچا یم. دواړو حیران ور وکتل. یوه شېبه چوپې وې. وروسته یې د پلټونکي حس په لمسون وویل: پاچا؟ د کوم ځای پاچا؟ د انګلستان پاچا. دواړو یو ځل بیا په حیرانتیا یو له بله سره وکتل. وروسته یې په شهزاده کې سترګې خښې کړې. بیا یې سره وکتل. آخر یوې وویل: ماجرې، وا دې وریدل چې څه یې وویل؟ وایي باچا یم، ستا زړه ته لویږي. ماجرې یوه شېبه په فکر کې شوه. وروسته یې شهزاده ته وویل: که رښتیا هم پاچا وې، زه دې خبره منم. زه د رښتیا ګو باچا یم. نجونو ته موضوع روښانه شوې وه. زړه ته یې واچوله چې هم دغه شخصیت اعلی حضرت پاچا دی. له همدې امله یې پوښتنو ته ملا وتړله. د بېلګې په توګه ځینې ویې پوښتل: څنګه دغه ګودام ته راغلی دی؟ جامې یې ولې دومره چټلې دي؟ له کومه را روان او چیرته ځي؟ شهزاده هم ټولو سوالونو ته سم او بې پردې ځوابونه ورکړل. زړه یې ډک و. مازې یو چاته د حال ویلو پلمه غوښته، خو دا چې هر چا توهین کړی و، نو یې په پوره لیوالتیا خپله ټوله کیسه دغو ماشومانو نجونو ته تېره کړه. هغه دواړې هم په ډېر شوق ورته غوږ وې. یودم یې پام شو چې خوارکی وږی تږی دی او له ډېره وخته یې په شي څکه نه ده کړې. خبرې یې ورپرې کړې او له ځانه سره کښت ته بوتلې. شهزاده په ډېر شوق ورسره روان و او له ځان سره یې وویل چې بیرته قصر ته ورسېدم، دغه نجونې به په ډېرو قیمتي تحفو ونازوم، ځکه په داسې وخت کې یې زما پر خبرو باور وکړ او غوږ یې راته ونیو چې هر چا رټلی او مسخره کړی وم. هېڅکله یې باید دا احسان له یاده ونه باسم. ډېرو بالغانو او لویانو مې په مقابل کې د حماقت او سپین سترګۍ څخه کار واخیست او درواغجن یې راته وویل. د بزګر مېرمنې په ډېره مینه او مهربانۍ د ځوان پاچا هرکلی وکړ. د هلک ځورېدلی او مړاوې بڼې ته یې ډېره خواشیني څرګنده کړه. دا چې هغه یوه غریبه کونډه او د ژوند ناخوالو سخته کړولې وه، نو د نورو د بدمرغۍ پر وړاندې د آرام او بې پروا چل ډېر ښه ورتله. له ځانه سره په سوچ کې شوه او ویې ویل: دا ځوان بې له شکه لیونی دی او د عسکرو څخه تښتېدلی دی. نو اول یې باید ځای معلوم کم او بیا یې هلته ورولېږم. کونډې د خپلې نقشې له مخې شهزاده څخه رنګارنګ سوالونه وکړل او د بېلابېلو ښارو او کلیو د وضعیت په باب یې وپوښت، خو بیچاره ماشوم هڅه کوله چې ویې پوهوي چې
د ترشا پریښې سیمې په اړه یې هیڅ معلومات نه لري. شهزاده یو پوخ درباري په شان له ښځې سره وغږېد او څو ځله خپل مرحوم پلار ته اشاره وکړه. له دې سره به هر ځل د ورځنیو حالاتو په هکله بحث راولاړېده، خو د به خپله ناخوښي څرګندوله او د دغسې ساده خبرو په وړاندې به چوپ پاتې کېده. ښځه د هلک دغه دریځ ته ډېره حیرانه وه او هیڅ یې سر نه خلاصېد. څه وکړي مګر لاس اخیستونکې نه وه. د غرمې ډوډۍ یې تیاره کړه او هیله وه چې پر دسترخوان به د ماشوم تر خوله د راز خبره وباسي او د همدې هدف را برسېره کولو لپاره یې زیاتې نقشې وکښلې. لومړی په دې ګمان چې ښایي چوپان وي د نوکرانو او اهالي حیواناتو په باب پوښتنه ځینې وکړه، خو دا چې مثبت ځواب یې وانه ورید بلې موضوع ته واوښته او د ټوکر او اوبدنې په اړه یې سوالونه ځینې وکړل. همدا پروسه یې مخته یوړه او د بیلابیلو کسبونو په هکله ورسره وغږېده. بیا یې د بدلام لیونتون د لندن د محبسونو او د ښار د خیرات خانو په اړه پوښتنه ترې وکړه. هیڅ ډول قانع کوونکی ځواب یې ځینې وانه ورید. له ځانه سره یې وویل لکه چې یو ځای مزدور و او په همدې باب یې سوال ځینې وکړ، مګر پوه شوه چې هلک د کورنیو کارونو جارو کش دی او اور لګولو او په باب معلومات نه لري. ناڅاپه یې ذهن ته یو شی را ولاړ کړ. دا ځل یې ولیدل چې د شهزاده مخ وځلید، ځکه نو بوډۍ له ځانه سره وویل اوه نښه مې وویشته، کس به معلوم شو. خو د شهزاده د خوښۍ اصلي لامل له پخلنځي څخه د خوړو پورته شوی بوی و او هم دغه شی مجبور کړ د بیلابیلو خوراکونو په باب وغږېږي. بوډۍ هم په دې ګمان کاوه چې په راز پوهېدلې. په زړه کې خوشحاله شوه او له ځان سره یې وویل اوس مې سر خلاص شو چې څه کاره دی، باید د اشپز شاګرد وي. خو لنډه شیبه وروسته د غذا او بحث نور د شهزاده لپاره په زړه پوری نه و. مجبوراً چوپ شو او د خوړو په باب یې له خبرو لاس واخیست. ښځه په چورت کې شوه او له ځان سره یې وویل هېڅ څه مې نه پې رسېږي. عجیبه ده، ولې باید د دغه هلک یوازې د هغو خوراکونو نومونه زده وي چې د خانانو پر میز تاو بالا کېږي. زه څونه بې عقله یم، ممکن د باچا د دربار د اشپز شاګردي یې کړې وي، یا هم شاید خپله د باچا مخصوص اشپز وي او یا د هغه شاګرد. بس اوس را معلومیږي. شهزاده ته یې وویل پر دیګ پام کوه، زه بیرته ژر راځم. د وتلو پر وخت یې لوڼو ته هم اشاره وکړه چې له خونې څخه ورسره ووځي. له ځان سره یې وویل اوس به معلومه شي چې دیګ پخولی شي که یا. شهزاده چې ځان یوازې ولید وی ویل یو بل انګریز باچا اعلی حضرت الفرټ هم د دغسې پیښې سره یو وخت مخامخ شو او دغسې وظیفه ور وسپارل شوه. خدای دې وکړ چې زه تر هغه ښه وځلیږم. ځکه الفرټ ټمبلي وکړه او کیک ځینې وسوځېد. سره له دې چې شهزاده کوم ناوړه نیت نه درلود او رښتیا یې غوښتل خواړه خوندور پاخه کړي، مګر پایله یې منفي راووته. ځکه د ده حواس هم د خپل محترم نیکه اعلی حضرت الفرټ په شان پر څو لارو لاړل. د پادشاهۍ د تیرو او راتلونکو پلانونو په باب سوچونه واخست او په پای کې د کړایۍ شیان وسوځېدل. خو د بزګر میرمن په وخت راورسېده. د ټولې غذا د تباهۍ مخه یې ونیوله او خوراکي ماشوم یې په لغازونو او برغزو له خپلو اوږدو خوبونو را بیدار کړ. خو چې ویې لیدل شهزاده پښیمانه او شرمنده دی، زړه یې پر وسوځېد او خبره یې واړوله. په یوه نه یوه چل یې وپوهاوه چې خوړو چندان اهمیت نه درلود او د سوځېدو له امله یې باید خواشینی نه شي. ایډوارډ په ډېره اشتیا خوراک ته اړم شو. یوې موضوع ته باید اشاره وشي او هغه دا چې شهزاده او د بزګر کونډې دواړو د ډوډۍ خوړلو پر مهال خپل مقام له یاده ویست. د بزګر ښځې لومړی غوښتل هلک ته د کوڅه ډب او ټیټ انسان په سترګه وګوري
او د ډوډۍ میز ته یې پرېنږدي، بلکې د خونې په یو کونج کې یې کښېنوي، مګر دا چې مخکې تر خولې تیری ورته کړی وي. زړه یې پرې وسوځېد او د دې لپاره چې په خوله کړی وای د خپلې کورنۍ او نورو غړو سره یو ځای یې میز ته کښېناوه. د شهزاده سترګې د هغوی مینې ورمړې کړې وې او په خپله دنده کې ناکامۍ هم شرمولې وې او خواشینې ښکارېدې. نو د تېروتنې د جبرانولو هڅه یې کوله. له ځانه سره یې وویل دا ښځه او نجونې باید معمولا زما شاته کښېني او خدمت مې وکړي، مګر دا چې ډېرې زړه سواندې او مهربانه دي په سپکولو یې شرمېږم. پروا نه لري، زما په مخ کې د ډوډۍ وخوري. د ډوډۍ تر خلاصېدو وروسته د بزګر مېرمنې خپل مېلمه ته وویل لطفا ورشه او لوښي پرېوله. شهزاده لومړی غوښتل د خپلې کوربنې وړاندیز رد کړي، مګر له ځانه سره یې فکر وکړ. اعلی حضرت الفرډ د غذا پخولو ته غاړه کېښوده. نو که د لوښو پرېولو غوښتنه ځینې شوې وای هغه یې هم منله. ښه، زه یې هم باید د مینځلو کوښښ وکړم. په لوښو پرېولو کې هم د شهزاده چندانه مزه نه وه، ځکه په خورا حیرانتیا یې پام شو چې د کاسې قاب او کاشوغې مینځل او وچول نه یوازې ستړي کوونکي دي، بلکې ډېره خواري او دقت هم غواړي. هر ډول چې و خپل کار یې پای ته ورساوه. تر وزګارېدو وروسته یې له کوربنۍ څخه د تګ اجازه وغوښته او ویې ویل چې غواړي ځان تر خپله ځایه ورسوي، خو کونډې نه غوښتل چې په دومره اسانه ترې ولاړ شي. نو ځینو نور کارونه یې هم ور وسپارل. شهزاده یې هم ډېر په نره تر عهدې ووت. وروسته د بزګر کونډې ځینې وغوښتل چې د پټاټو په سپینولو کې مرسته ورسره وکړي، مګر شهزاده په دې کار کې دومره لټي وکړه چې آخر هغې پرې غږ کړ او لاشه چاقو دې پر هغه ډبره تېره که. د چاقو تر تېره کولو وروسته مېرمنې د پسونو د پوستو په توږولو کې د مرستې غوښتنه ترې وکړه. شهزاده بیا له ځانه سره فکر وکړ چې دا ښځه خپلې پښې تر تلتک وباسي. لوی الفرډ هېڅکله دومره ډېرو کارو ته غاړه نه ایښوده. زه هم استعفا کوم. دغه شېبه د کروندګر بوډۍ له پیشنګورو ډکه ټوکرۍ په لاس ورکړه او ورته ویې ویل واخله دا په رود کې چپه کړه. شهزاده په نظر دا فرمایش هم ومانه، مګر قسم یې وخوړ چې هم دا یو وروستی کار دی. سیند ته پر لار یې جان کانټي په سترګو شو چې د بنجاره په شان پیټه یې پر اوږه او له هوګو سره مخ پر کښت را روان دی. شهزاده د پیشنګورو ټوکرۍ له ګودامه سره په مځکه کېښوده او له ځنډ پرته یې د ګوتو پر سرونو پر کښت راوګرځېد او د ګودام تر شا غځېدلې نلۍ لاره یې په خوله ورکړه. شهزاده او زاهد. شهزاده د بوټو تر شا پټ شو، مګر له جان کانټي څخه د ویرې له امله یې په ټول توان او چټکۍ د نږدې ځنګله تر څنډې ځان ورساوه. له لرې یې دوه آشنا سیوري له کښت څخه د تېرېدو په حال کې ولیدل. د هغوی پوره پېژندلو ته له تم کېدو پرته بیا په منډه شو. تر هغه وخته یې تر شا ونه کتل چې د ګڼو ونو په تیاره کې ډوبېدی، چې ځان یې خوندي احساس کړ. ودرېد، غوږونه یې بوڅ کړل. هره خوا درنه او ځورونکې چوپتیا پلنه وه. کله کله به یې له لرې څخه یو آواز تر غوږ کېده، خو له هر څومره ځیرکتیا سره یې ناآشنا او تت ورته ښکارېده. له ځانه سره یې فکر وکړ چې ټوله شپه هم دلته تېره کړي. بدن یې په خولو لوند خیشت و. ناڅاپه یې د ځنګله سړې هوا ته پام شو او له یخنۍ څخه د ځان ساتنې په خاطر یې له تګ پرته بله چاره ونه لیده. اصلي لارې یا کوم سړک ته د ځان رسولو په موخه یې بیا ځنګل په اوږدو په مخه واخیست. ونې یې هره شیبه ګڼېدې. د دنګو درختو له منځه یې اسمان ولید چې تیارې ته په غېږ ورتلی. هڅه یې وکړه چې ګامونه توند کړي،
او ځان ژر تر یوه ځایه ورسوي. مګر دا چې تاریکه په خپرېدو وه او لاره سمه نه ښکارېده. هر ځل به یې د ونو له ریښو غوڅو شوو او یا اغزنو څانګو سره پښه ټکرېده او تګ به یې له ستونزو سره مخامخېده. آخر یې په یوه کمزورې رڼا سترګې ولګېدې چې له یوه مخامخ ځایه راپورته کېدله. له ډېرې خوښۍ یې خوله ویړه شوه. رڼا ته له ورنږدې کېدو سره سم وپوهېد چې د یوې زړې کوچنۍ کوډلې له کړکۍ څخه ځلېږي. د کوټلې له دننه څخه یو آواز تر غوږ شو. وویرېد. د تېښتې په فکر کې شو، خو ډېر ژر یې بیرته د درېدو هوډ وکړ. شېبه وروسته یې سر خلاص شو چې په کوډله کې یو څوک په لوړ آواز دعا کوي. نور هم ورنږدې شو، د پښو پر ګوتو ودرېد او له کړکۍ څخه یې د کوډلې نس ته وکتل. ډېر کوچنی غولی یې درلود، مځکه یې خټینه وه. یوه اړخ ته یو لرګین تخت ولاړ و چې بورۍ او څو روجایانې پرې هوارې وې. له کټ سره نږدې یو سطل تالی، د اوبو ګیلاس، دیګ او څو نور لوښي پراته ول. د کوډلې په منځ کې یو کوچنی میز او یو سیپایه ایښې وه. د بخارۍ لرګي هم مخ پر خلاصېدو ول او اور مړه ژواندې لمبه پرې نڅېدله. په رڼا کې یو محراب ته ورته جوړښت هم لیدل کېده. د محراب په یو اړخ کې پر پراته صندوق یو پرانستی کتاب ایښودل شوی و. د کتاب ترڅنګ د انسان کوپړۍ هم پرته وه. د صندوق په 2 قدمۍ کې یو سپین ږیری ګونډه وهلې وه. په تنه لوړ او ډنګر و. د سر او ږیرې ویښتان یې د واورې په شان سپین ول. د پسه له پوسته جوړ پوستین کې یې ټول بدن پیچلی و. شهزاده یې په لیدو وغوړېد او ویې ویل: خدایه شکر چې دا سړی زاهد او عابد دی. آی سر د دې اوسه به مې نیکبختي په نصیب شي. د سړي له درېدو سره سم شهزاده دروازه وټکوله. نیولی او خشن غږ پورته شو: راځه، خو هر څوک چې باید بې ګناه واوسي، ځکه زما د کوټلې مځکه. شهزاده ورننوت. زاهد شهزاده ته له سره تر پښو په اندېښمن نظر وکتل او ورته ویې ویل: څوک یې؟ شهزاده په بشپړه سادګۍ ورته وویل: باچا یم. زاهد تر لاس ونیو او ورته ویې ویل: ته باچا یې؟ ډېر ښه راغلی. عابد سپایه ځای پر ځای کړه. میلمه یې د بخارۍ ترڅنګ پر کېناوه او څو ټوټې لرګي یې په اور پسې کړل. په کوډله کې یې په قدم وهلو شروع وکړه او ویې ویل: ښه راغلی. په دې ورک ځای پسې بیخي ډېر کسان وګرځېدل، خو زه یې پیدا نه کړم، ځکه دغه ځای ته د رارسېدو صلاحیت یې نه درلود او دلته باید د هغه باچا پښه کېښودل شي چې د فقیرانو په جامو کې وي. هغه باچا چې د دنیا د مال، مقام او دبدبې په کیسه کې نه وي، چې خپل تاج په اغزنه دښته کې غورځولی وي، چې ریاضت او پرهیز ته یې زړه ښه کړی وي، او چې د ژوند تر پایه په دې ورکنومي ځای او خلوتګاه کې د پاتې کېدو تاب ولري. شهزاده د خپلې کیسې تېرولو لپاره خوله جوړوله چې زاهد لاس اوچت کړ او د چوپتیا بلنه یې ورکړه او د مخکې په شان یې خپلې خبرې پسې وغځولې: دلته بیخي په امن کې هیڅ څوک نشي کولی ستا دغه پناهګاه ته راشي. تا پیدا کړي او په زوره دې بیا خپل خیرن ژوند ته بوځي. هیڅ څوک دې بیرته هغه لیونتوب ته نشي بیوای چې الله په خپله خاصه مهربانۍ ځینې خلاص کړي. دلته به ته په لمانځه او عبادت اخته شي او مقدس کتاب به زده کړي. دلته به دې د دنیا د خلکو د لیونتوبو، خیالونو او جهان د اصلیت په باب فکر وکړي. په دې معبد کې به ستا خوراک یوه ټوټه وچه ډوډۍ او د درختو ریښې وي. کرار کرار به د دغو ریاضاتو سره عادت شي او اروا به دې پاک شي.
کالي به دې د زیږې کمپلې څخه جوړ وي او پاکې او خوندورې اوبه به وڅښې. دغه حالت به تا خوشبخته کړي. بوډا چې لا ډېر ګرځېد بیرته دعا پیل کړه. شهزاده ته د دې موقعې په لاس ورغله چې سپین ږیري ته خپله ټوله کیسه له سره تر پایه په روانه ژبه بیان کړي. مګر زاهد د هغه خبرو ته له کوم پام پرته دعا ته کش و. ناڅاپه چوپ شو. د ماشوم خواته ورغی او په دردمنه او رټونکې لهجه یې ورته وویل: چوپ شه، غواړم یو راز درته ووایم. بوډا د خبرو کولو لپاره یو ځل د مخ خواته کوږ شو، خو بیرته په احتیاط د کړکۍ لوري ته ورغی او د باندې یې وکتل. بیا شهزاده ته راوګرځېد او پر غوږ یې خوله ورکېښوده او ورته ویې ویل: زه ملایکه یم. شهزاده ټوپ کړ او ویې ویل: د انتیکه خلکو سره مې سر و کار دی. د غله د پنجو څخه ووتم، د لیوني په ګوتو ورغلم. خو زاهد خپلو خبرو ته دوام ورکړ: زه د اسمانو او بلې دنیا سره ارتباط لرم. لکه څنګه چې وینې زما ټول ژوند دغسې د مځکې او اسمان ترمنځ په تګ راتګ تېرېږي. 5 کاله کېږي چې زه مقربه ملایکه ټاکل شوی یم. یو ورځ د اسمانه څخه څو فرښتې دلته راغلې. زما دا خوار زرکو ډله په خپل مقدس نور روښانه کړه او د خپل نبي وظیفې خبر یې راکړ. هغوی مې مخ ته پر ګونډو شول، ځکه زه په رتبه کې پر لوړ وم. اورې پادشاه، ټولې فرښتې مې په مخ کې پر ګونډو شوې، ځکه زما مقام تر هغو لوړ و. ما د جنت پر چمنونو پښه کېښوده. پر خپلو غوږو مې د پیغمبرانو خبرې واورېدې. لاس دې راکړه، ویرېږه مه، رانږدې شه. لاس مې لمس کړه. دا هغه لاس دی چې د ابراهیم لاس یې ښکل کړی دی. هغه لاس دی چې د اسحاق او یعقوب لاس ته ور وړل شوی. خو پام دې وي چې زما عظمت پر همدې ځای نه ختمیږي. او زاهد د شهزاده د پوره اغېزمنولو په موخه لږه شیبه چوپ شو. یودم یې خپله لهجه واړوله او په خشم یې وویل: هو، زه یو مقربه فرښته یم، مګر زما څخه باپ باید پاپ جوړ شوی وای. 20 کاله پخوا مې یو خوب ولید. د تعبیر څخه یې وپوهېدم چې ډېر ژر به پاپ شم. خو د بده مرغه هغه روحاني ټولنه چې زه یې غړی وم د پاچا په امر سره وپاشل شوه او هر څوک په خپله لاره ولاړ. زه د خپل هغه عظیم سرنوشت ډېر لرې شوی وم چې په امید یې وم او خوب مې یې لید، ځکه زه یو غریب کشیش وم. زاهد بیا دعا ته کش شو، مګر غوسه یې دومره پارېدلې وه چې تندي ته یې سوکان ورکول. ناڅاپه یې داسې په زوره او د تالندې غوندې په لوړ غږ چیغه کړه چې د کوټې دیوالونه ولړزېدل. په همدغه حال کې یې بیا وویل: هو، زه په دغه خاطر د لوی پاپ سن پیر پر څوکۍ د کېناستلو پر ځای دا د یو مقربه فرښته یم. نږدې 1 ساعت یې په خورا زور سره خبرې وغځولې. وروسته یو څه آرام غوندې شو. د غوسې نښې یې له مخه ولاړې. په څېره کې د مهربانۍ څرک وځلېد. له اسمانه او وریځو څخه مځکې ته راښکته شو او یو مهربان، ساده او رښتینی انسان ځینې جوړ شو. د شهزاده د بدن پر هغو زخمونو یې سترګې ونښتې چې په ځنګله کې یې د ونو له څانګو سره د ټکر له امله رامنځته شوي ول. لومړی د هغو د کوشیرولو هڅه وکړه، بیا پاڅېد او خپل مېلمه ته یې قوي او خوشبویه خواړه برابر کړل. څنګ ته یې کېناست او بنډار یې ورسره شروع کړ. کله کله به یې پر سر د مهربانۍ او د ناز لاس هم ورتېراوه چې شهزاده ډوډۍ وخوړه. د خپل ځایه تر څنګ یې بستره ورته وغوړوله او د یوې مور په شان یې په نرمۍ او مهربانۍ پر څملاوه. بوډا تر دې کاره وروسته بیرته د لرګیو د بخارۍ تر څنګ کېناست
او اور یې سره وښوراوه. بیا لکه د یوه شي د رایادولو هڅه یې کوي. وروځې یې سره نه ایستې، مګر هر څه چې یې وکړل ذهن ته یې ورنغلل. له ناچاره یې پاڅېد، د شهزاده اړخ ته ورغی او ځینې ویې پوښتل: آیا ته رښتیا پاچا یې؟ شهزاده په تت او نیولي آواز ورته وویل: هو. د کوم ځای؟ د انګلستان. د انګلستان نو اتم هنري مړ شوی دی. اوه بدبختانه هغه مړ شو. زه یې زوی یم. زاهد چې لاس یې مټ کړی و او تندی یې غوټې غوټې و، په یوه خیز پر پښو ودرېد. په ډېر خشم یې وویل: